کاري صاحب یوه پوښتنه مو کوله چې د مخکې ما ډېر هغه کول زه خپله علم نه لرم دومره پوه شولې نه مو لوی یم نه څه که نه 12 امامه یاستې که اهل سنت الحمدلله 12 امامه یم یا بلکل دو الحمدلله زه یم پوه شولې یوه خبره مو داسې کوله غېږ باندې څه کاري صاحب که نه چوته زیاړو زورل کوله یو سپکې سپور کوله دوی ښه سړي کور نه وي لکه ته ښه مشر یې عالم یې ملا یې مطلب دی تو خولې کې کنځل کوله یو سپکې سپور یې ویله دو مطلب دی تو ته په کور دی شرم درېږي څه وایي څه زه یو سړي ته مطلب یو جاهل کس تو ته راپوځي هغه یو پوهېږي او نه پوهېږي په کور دی هغه ته انسانیت سره پوهېږي صحیح شو تاسو علي زید یاستې که نه خبره خو واوره که نه نه علي زید یاستې که نه علي زید ته یې که نه دویمه خبره همداسې کوله کاري صاحب که نه دا د اولې خبرې جواب به زه درکړم دا د اولې خبرې جواب به زه درکړم د تا په کافي کتاب کې راځي چې امام صادق علیه السلام وایي نبی علیه غوږ سره راته نو که نه د اولې خبرې جواب در کوم د ما آواز شته در سره هو قاري صاحب شته دلته وایم اورم ګوره د تا په کافي کتاب کې راځي د تا په کافي کتاب کې راځي کلیني صاحب وایي روایت راوړی له ابي عبدالله علیه السلام نه چې تاسې اهل سنت والجماعت تر ډېرې کنځلې وکړې آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا امر کړی ده دا خبره یې کړې ده العیاذ بالله چې تاسې کنځلې کولې تاسې کتاب کافي بهترین کتاب دی د هغه وایي مهرباني نو موږ د تا په کتاب باندې معامل کړی ده نه مهرباني وکړه جواب دې څه شی ده ته ودرې هلته ټلیفون پسې راغی چې کوشه عباس زبل چې لګیم خو زه خبره اوره کاري صاحب مو څه درته وویل چې مو سره علم نشته دی لکه زه دوره هغه نه یم پوه شولې دونه خو به درته معلومېږي آیا نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره د نبي علیه السلام له شان سره لګېږي چې خلقو ته دې ویلي وي چې ډېرې کنځلې وکړي دا بله خبره به وکړو کاري صاحب مو څه درته وویل چې زه ته هېڅ مطلب خو په همدغې خبرې ولې بلې خبرې ته بیا ځو د تا کتاب وایي امام صادق علیه السلام نه روایت ده چې تاسې وایي نبي علیه السلام وویل العیاذ بالله چې تاسې خلق ته اهل سنت ته ډېرې کنځلې وکړې آیا دا د پیغمبر علیه السلام له شان سره لګېږي بل خو یا کاري صاحب اوس ګوره زه د تا کتاب درته ښکاره کړم دا مسلمانانو ورته وګوري وکاري صاحب زه نه پوهېږم مو څه علم هېڅ نشته زه صرف خبرو ته درختلی یم اوس دې پوهومه تر اوسه نه پوهېدې اوس دې پوهوم دا کافي کتاب ده د شیخ کلیني ده 2 جلد ده او 350 صفحه ده 375 صفحه ده دې ځای ته وګوره عن ابي عبد الله عليه السلام دا ځای درته معلومیږي که نه درته معلومیږي دا ځای ما ګوته سي ورسره ده وګوره انه قال فدي زي رازي عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله نبي عليه الصلاه والسلام ويل ستاسي كلا اهل سنت بدعتيان وګوريا نو لدينا بيزاري اختيار كيا واكثروا ګوره دې زي ته وګوره واكثروا من سبهم تاسي ډيري کنځلي ورته کوي آیا دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له شان سره لګېدله دا ځای چې تاسې کنځلې وکړي خبره اوره کاري صاحب مسلمانو کې څو پر کې ورکېدي په مسلمانانو کې ټول یوه فرقه ده چې هغه اهل سنت والجماعت دي خبره اوره یو شیعه دي یو مثال دیوبندي دي یو نوره څه دي څه نامه دی پنجپیري هغه دي متخینه رسي صحیح دی که نه خو زه ته یوه خبره کوم به خبره واوره زه هغه ته نه څه څوم نه د تا اسلام ته څوم هېڅ ته نه څوم زه صرف یوه پوښتنه درنه کوم پوه شولې ته الحمدلله مسلمان یې 5 وخته لمونځ کوي په لا اله الا محمد رسول الله د تا کتاب خو ماته کافر ویلي د تا کتاب خو موږ ته کافر وایي ته ولې مسلمان راته وایي خبره اوره کافر اول خبره خدا دی ته یو عام انسان ته سپکه سپوره خبره نشي کولی بیا یو عالم ته یو کاس ته یو صحابه کرام ته اندې واجې نه ښه د موږ د پارټ راغلی دی اوس د فلسطین خو ورېرې شولو اوس پورې تاسو چې فلسطین په خلاف خبره اواز اوچات کړی دی مسلمان دنیا مړ کېږي هم پاکستان کې هم افغانستان کې چې ته تو اواز اوچات کړی دی بس اندغه کې لګیایي څه نامه دی بلو انده تعصب کې لګیایي دا شیعه دی دا سني دا کې څوک نه وګسه دې جواب درکړم وګسه او جواب یې درکړم وګسه
اوس فلسطین د پاکستان د افغانستان د ټوله دنیا د عائشه رضی الله عنها نه قربان سي دا ټوله دنیا د ابوبکر له پخو نه قربان سي خو دو خمانو کنه خو اوس موجوده خلو دي کنه پوه شولې موجوده خلو ته غریبون الوجه عائشه رضی الله عنها منی ایتو خبر اورا ایتو کلیپونه ډیر اورم وای ګورې سکري صاحب ایتو کلیپونه زبرهم تو اوسه پوری مسلمانانو په هغه اواز نه کوو چې اتیاره د فلسطین د غریبون خلکو کې مړ کېږي یو افغانستان کې مړ شول دینه مخکې یو مثال پاکستان کې دومره کې وشولي یو استادستان نور مړ شول نو تاسو خو صرف دغه کې لګیا یو چې بس تاسو په لو کې خلکو زړه خبره او اسلام کې مو ګوره د زړه سره عباس جان ګوره الحمدلله موږ تعصب نه د کړی موږ دفاع د رسول الله د ناموس کړی ده موږ دفاع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کړی ده موږ دفاع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت و کړی ده الله بنده دا ته څه وایي د تا په کتابونو کې آیا د تا بیا د بی ډیره ما په زیاده تا په کتابونو کې سرازش د اهل بیت او توهین او سپکاوی کړی ده آیا ته د په اهل بیت باندې منی کې نه منی مایک خلاص کوس عباس مایک خلاص ک تقیه مکو دلته تقیه مکو زه د تا په تقیه باندې پوهیږم د تاسې تقیه ماته داسې معلومه ده لکه د پېښور علي صاحب له اول خبره خدای رسه دا بلوز تاسې مو میوټ کړل زه خپل میوټ نیم شوی صحیح ده ایمو مطلب د سره کاری صاحب خو غوګونی صاحب پوه شو ولی ته علي مدینی ای تو خو لیکي څه مطلب ته څه اوس چې د ویلا پوه شو ولی مغه مطلب د خلک ته چوي عباس اخیری خبر در سره کوم نور بیا زمزم وخت د المنزه ده یو خبر ماته د مادي توهین راوخی راځه په خیر ای څنګه توهین تو وایې چې تا تعصب کړی توهین دی کړی ده کنځلې دی کړی نه کاری صاحب ته نه پښتنه کوم ځکه یو خبره تا کوم به حسایت انسانیت مسلمانی صحیح شولو ایمو مسلمانو ته خبره اورات کله ته یو محوس ته لوړ شي یو ځای ته لوړ شي صحابه کرام جنگونه کړیو کنه کړی مدینه کې يهودو سره کړیو کنه مطلب د اختم نه وخت نه نیوري پوری پوښوالي ایمان د میشن د مسلمان سوال متخبل مانس کې تی پوک پکور دی کغه شیا دی کغه سنی دی کغه دیو باندې دی صحیح دی کنه دا اوس اتفاق سره کوم خبر دې مو غوښتل څه خبره زده سي دی تو په نه ډیر اورم عباس د زړه سره زه دا اوس له تاسو سره اتفاق کوم دا اوس دا اختلاف زه پرېږدم د اسلام اول خلیفہ څوک ده اول خلیفہ حضرت عمر رضی الله عنه ده یا حضرت ابوبکر ده وشهدهم الموت نشته صدر وي بتایم هلکه عمر او ابوبکر کیو ده افرین زه اوس له تاسو سره ستدیم چې ته ابوبکر رضی الله عنه ته د اول اسلام خلیفہ قائل بالکل عائشه رضی الله عنها د مور په سترګه ګوري کنه ګوري ویل نه ته ګورم نبی صلی الله علیه وسلم کور والا وا حضرت عمر رضی الله عنه هغه لور وا خبره اورا کله چې کی خبره تا کوم اوس خبره اورای ته به اوس خپل شی توهین کوي ګوره تا ته به اوس خپل شیګان توهین کوي تا ته به اوس خپل شیګان کوي پوه شو څنګه خبره کوي ملي توهین کوي موته زه ته خبره اورا داخلي تشیع داخلي خبرې کوه دا یو خبره پوه شو صحابه مطلب دی نو د اهل بیت علیه السلام صحابه او پوه مو ستارګي دي په اختلاف کې ارچو بي کنه پوه شو عباس د زړه سره دا یو خبره کوم نور چې خپل خبرو ته دوام ورکړ کوي عائشه رضی الله عنها ته چې څوک توهین کوي دا مسلمان ده کنه ده کاری صاحب توهین مو وز ته ولته یو عام کاستانه شي کولای بیا خطو څنګه دما سوال واضح ده عائشه رضی الله عنها ته چې څوک توهین کوي خاص کر عائشه رضی الله عنها دا مسلمان ده کنه ده غلطه کوي و دغه ځای کې مشکل ده نه په دغه ځای کې غلطه کوي بالکل ویلي کوي پوه شو خبره اورا قرآن وایي قرآن وایي کافر ده داس رئیس څوک د عائشه رضی الله عنها توهین خبره اورا کوي صاحب قرآن دی ای کنه څه مسلمان خپل مانس کې ورونه دي صحیح ده خو مسلمان ورونه دي کنه مسلمانان خبره ته خو موته لغوي کوي قرآن دی څه مسلمان خپل مانس کې ورونه دي ته مو وروري پوه شو ته کومه پرکای هغه متفاوت نشو د ختم مسلمان ته د لا اله الا محمد رسول الله کلمه یا کنه سینه ده زه خو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایم خو د تا په کتاب کې ما ته ولی کافر ویلی سوي دي کوم کتاب کې ته متوحه کنه
بیا خو به منی بیا خو به د خپل مذهب توبه باسي دا اوس درته خایم دې ټول نه مسلمانانو زه یو ورته ستنیوم زه شیا شیم زه خو لیوانای خو نه زه دوباره وړم مو اهل بیت سمینه د اهل بیت هغه هم نکایل هم پوښ والی ایتو مذهب ته احترام لرم د ایتو مطلب دی ایتو طریقه دې زه ته بالکل احترام لرم دی واجب ته لرم پوښ والی چې مذهب په اسلام آزاد دی اوس پوښ والی خپل کور څه کار لره دې اوس درته وخایم یو د کتاب ورسمات یو وخایم اوس وسو یو دقیقه صبر وکړه دغه اوس په خوند سره خبره وکړه تاسو ته اوس یو خبره چا د توهین کړې ده نه او دلته چې راسي ډایرکټ مونږ بحث د خبر دینی بحث وکړي صاحب خبره اورا کې ساده سیده پوښوالي توهین څو کوم زو طرفه کېږي غلطه د کوي موته مسلمانو ته څه صورت دی پوښوالي موته اتفاق اتحاد په کور دی نه څه نفرت کوله والا صحیح ده دا حواله ول درته ښکارا کی ستاسو ټلیفون را روان چې کوشه ټلیفون مو پارتنر دی دا اوس درته ښکاره کړه نه درمل شي लाइट बंद कर दो دا دی امام خوئی ده امام خوئی دی پیزنی هغه په خپل کتاب منهاج الصالحین کې منهاج الصالحین ورته وګوره په هغه کې وایي دې ځای ته وګوره ها الکافر وای کافر هغه څوک ده چې هغه د موږ په 12 امامانو 12 چې د هغه نه انکار وکړي وګوره چې له هغه نه انکار وکړي په 12 امامانو کې په یو امام باندې عقیده ونه لري اوس اهل سنت والجماعت 12 امامانو باندې عقیده نه لري لکه تا اواز دې بند کړ په 12 امامانو ښه مهرباني قاری صاحب همداسې وګوره په عقاب الاعمال کې په دې کتاب کې له امام صادق علیه السلام نه روایت کوي همدغسې وګوره په 12 امامانو حدائق الناظره کې یوسف البحرانی دی وایي چې په 12 امامانو باندې په یو امام باندې څوک انکار وکړي هغه کافر ده همداسې فیض الکاشانی دی په منهاج النجا کې وایي چې که چاله یو امام نه انکار وکړل نو هغه له ټولو انبیاو نه انکار کړی یو کافر ده مجلسی دی همدغسې وایي په بحار الانوار کې یوسف البحرانی دی بیا په حدائق الناظره کې هم دا خبره کوي دا ټول کتابونه دی وایي چې اهل سنت والجماعت کې یو مسلمان نسته او تو دلته راځي تحقیق کوي چې اهل سنت والجماعت مسلمانان لاندې قاری صاحب محترم لاندې هغه ناست هغه ورته وایي ایک امام سے انکار کرنا بالکل کفر ہے کافر ہے اوس به زه له تا نه یو پوښتنه وکړم زه اوس دا 12 امام څنګه ومنم چې زه اوس کافر یم تو وایې چې دا چې څوک یې نه مني هغه کافر ده اوس دا 12 امام چې زه څنګه پوهه سم چې دا د 12 امام مور څوک ده پلار یې څوک ده آیا د 12 امام مور مسلمانه وه مسلمانه نه وه د تا کتاب ورته یهود نصراني ویلې ده مسیحي ورته ویلې ده زه اوس څنګه د تا دا 12 امام در سره ومنم راځه په خیر دا 12 امام د څوک ده مور یې څوک ده پلار یې څوک ده راځه مایک خلاص که عباس علي عباس عرفاني مایک خلاص که الو اورو قاری صاحب مو ته مخکې نه ویله څه مو ته هېڅ هغه نشته اسلام په باره کې مو ته څه معلومات نشته دی خو لکه مو زه یوه خبره ته وکړم تو ته زه صرف دغه مقصد چې در وختلم څه ایتو ویډیو نه دا مو کسو هم ټیک ټاک نه هم همداسې مثال فیسبوک نه وښیه پوه شولې اول خبره ښه دا دی
که تو ته مو کومه خبره وکړله ته هغه خبرې نه بې عمل نه وکړو وړې بل طرف ته صحیح شولو څه وکړم تو ته مو داسې وویله چې د دوره مسلمانو ته تکلیف دی پوه شولې اوسه پورې خو مې تو خولې نه اورېدلو چې مثال د فلسطین کې دوره د دنیا مسلمان مړ کېږي پوه شولې خبره تو یې اوس به چات کړې وي تو یې چات کړې دی اوسه پورې زه مسلمانو خبره ته کوم ته په کوم ځای کې یې زه پاکستان کې یم زه د مسلمانۍ خبره درته وکړم مني څنګه بیا یې منې د مسلمانۍ خبره درته وکړم مني مو صرف دا مو ته دا ځواب راکړه مو ته مسلمانۍ خبرې ما که زه نه خبر یم نو د جواب د څه شي جواب درکړم دی الله مو ته بنده دا راکړه خبره واوره مو ته صرف دا ځواب راکړه چې د مسلمانانو د دوره تکلیف دی هغه یې تویې کلمې خلک دي تو ویلې اوس نه وچته دا تاسې څوړ خلق یاست چې په یو ځای کې راګیر سي وایي زه بې علمه یم بل ځای کې چې بیا راګیر سي مو اواله تو ته کري صاحب غوږ ونیسه تو ته مو اواله ویلي دي چې زه مو څه علم نشته د نه مې ته بروډ کې کسان دی اوري مو څه علم نشته صحیح دی خو دویمه خبره ده چې صرف تو ته داسې وایم که نه څه مطلب دوره مسلمان مړ کېږي خپل منځ کې بیا ورستا کوای شي صحیح شولو دوره دوه کتابونه خو موږ 3000 کتابونه را دي راشي ګوره دا غوږ دا کتاب نه ده دا کتاب الشيعة والقرآن دا کتاب څو صفحې ده داسې خپله ورته وګوره 305 صفحې ده دا ټول د تا هغه کتابونه چې د قرآن خلاف د قرآن ته متحرف سوی کتاب ویلی ده دوخې توخري به یو د ځانه د جوړ کړی د ما د شیالې بل د په لګولې د څه شیاده داسې یو سره زمانه صبر وکړه په خدای قسم ګوره دا کافي کتاب د تا ده که نه ده دا وایي امام ته پیش کړلی سول نو امام ورته وایي چې کافي لشیعتنا دا وایي د موږ د شیعو دپاره کافي ده اوس په دې کتاب کې ته راسه زه تا ته وښیم زه په دې کتاب کې درته وښیم تاسې په خدای قسم ای مسلمانانو او دا کتاب مرآة العقول کې مجلسي ورته صحیح روایت ویلی ده عن علي ابن الحكم عن هشام بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام وي قرآن أغس جبريل عليه السلام ويراولد إلى محمد النبي عليه السلام 17,000 آية ولا الزر آيات دا قرآن قارس هغه بیچاره لیونی کوي الكافر کلینی ولا زر آيات قرآن چیرې ده دا د تا کتاب وایي ها لا ترې وخوړې قارس کتاب دی ده اوس لاړه قارس قاری صاحب ته لکه اواز نه ورځي قاری صاحب ولاړ هغه دا دوی ما اهل سنت والجماعت ټول عمر په داسې تقیه باندې خطا ایستلی دي بالکل قارس هغه وګورې د لک پټ کې قارس هغه وګورې د پټ کې بل راهله دا بیا غزوی مړی راغلی ده کنځلې مه کوه راځه خبرې وکړه اوس د خپل دکان د بند کړه د بل بروډ کې دکان خلاص کړی دی نو بیا ګوره بیا که مې بیا مې یو انجکشن درکړه بیا به بیا چالو سي نه ته به اوس زیاړې کوې ته خو کنځلمورې بل بچی کې یا والله که مې په ټول عمر کنځله کړي بیګا د کاس ته څه ویله څه کوي تو مور بېسول غلطه شوي بل چې ته چوته لوټ شي هغه کنځل نه وکړه څه کې هغه ځواب کې تو ته ویلې وې څنګه څه مطلب څه کاس ته د ویله څه هغه څه گفتگو کوله څه ویله څه زه څه پارک نه کوي زه غلط شولم که مو سیاد غلط شو که نمبر غلط شولو زه بخښنه غواړم تو ته ځواب کې څه وویله څه کوي تو مور غلطه شي بچو ته لوړه شي بچو نه پیدا وکړی وي اندی تو اخلاق دي نه اوس وګوره د تا له امام خوئي نه پوښتنه وسوه وایي که یو څوک تاسو لاس کې قرآن مجید وبېږه تو داسې نازیبا خبره کړې دی لږ اخلاق پیدا وکړه ځان کې خو د تا د کتاب مې کړي ده ودې زړه سره د تا د کتاب مې کړي ده خو پوښتنه کنځل تو یې خپل اخلاق وښیل خپل عمري اخلاق ده وښیلو خو د تا په کتاب کې راغلي دي د تا په کتاب کې راغلي دي ولو تو مخه کنځلمار انسان تو مخه توهین انگیز انسان ما زندگی کې نه ولیدلې خو ما د تا له محدث را نقل کړي له امام نه نو خو بیا د تا امام هم تر ټولو بدتر شو لعنت په تو وي لعنت په تو وي تو په اخلاق وي بیا امام ته ورسېدې خو د تا امام ویلی دی امام خوئي دی ویلی دی وایي که لسو کسانو له یوې ښځې سره متعه وکړله هغه دی وایي بیا پوښتنه وکړئ چې دی د کوم یو زوی ده ټاس دی ورباندې واچي قرعه دی ورباندې واچي نبومات خو ته ویلي اوس اول متیا چا کړي هغه ته ولې نه هغه ته ولې نه برو ته ولې نه ورځي ځواب د سره و ځواب چا کړي دا اول متعه
تا سره ځواب و و زه ګوره اوس له تا نه زه یوه پوښتنه وکړم راځه یو څو داسې نرمې خبرې وکړو راځه دې زړه سره یو کار وکړه ته خو وایي چې زه بل چا برور ته نه خېجم ته دغه شیا برور ته ولې نه ورخېجې پرتوګ د نه وبسي هغوی کله چې د ورګیر شوي څه برور ته ورشي نه کله چې تاسې د خپل پردګونه رانه یوړل بیا دې تاسې لایف ته درځم ځکه به ستا درجن پردګونه دي د اغاګانو له ما سره پراته دي قسم سره یم که چې د شیا برور کې ورګیر شي پرتوګ د نه وبسي ښه وخت ګوره دا نیم جان وای زه شیا یم ما برور ته راغلی دا څه دی کمرات ته ورته وکړم څوک وایي تو وایه دا څه دی دا ویې ګوره دا غټ آغا صاحب خبرې دا غټ آغا صاحب دی دا دا به تاسو امام دا به تاسو خلیفه هم وي هغه څنګه تاسو خلیفه ده آغا صاحب ده دا تاسو خلیفه ده ښه دا امام ځان ته جوړ کوي چې د مدرسو کې او مسجد کې امام جوړ 12 امامان منی کنه دا گفتگو چې ته یو عالم سره وکړه ما سره ما کوه موږ څوک کنځل سره کوي کنځل سره مو ته کنځل سره خبرې خو عالم سره کېنه شاباس ته کنځل ماري زه خو د کنځا پر راختل یم په دې اکثر قسم ته کنځا کوي شاباس یو ده اوس 12 امامات منی ته تو امامانو سره سدي ته په کنځا خبرې خې زه تربیات او تایید څه نشته ګوره زه اوس غواړم چې متعا وکړم له دې 12 امامانو راته ثابت کړه چې کوم امام متعا کړی د امام زړه ورته سوی د الله بنده سبب دعوت دی کو ابو ماته یو علي تر روشه غاب ته وایي چې مثال کې تور پر متیا چونه سٹارټ وا نه دولس امامان منی ته خو 12 امامان منی په دې 12 امامانو کې کوم امام دی کوم امام لور دی کوم امام خزي دی کوم امام خور متعا کړی دا چې اوس اهل سنت والجماعت هم له اهل بیت یو دلیل ورکړي دی الله بندگانو زیوا خبره ته کوم ته په دې خپېږي چې کته مزو ته توهین وکړ ته جواب کې توهین کوي او بیا توهین کوي ته مکدور ته توهین وکي الحمدلله مو اهل بیت منون کې متوهین کوو خځون انسان جاهل انساني چې ته په سوال نه پويږي دومره جاهل انسان تعلیم ته ورشالیم ته ولې نه ورزي ته دلته پروت در خطر عالم ته ولې نه ورزي دا عالم چې دا و مې سما چیلنج کړی دا او دا هر یو ته می چیلنج ور کړی دی تا ټول مذهب می تر سوال لاندې راوستل دا ولې په یو اغا کې چې ټول عمر مو خمس ور کړی غیرت پکې نسته چې مناظرې ته راسي اغا خو تا ته مو چې تا ایته عمر مسلمان ته ثابت کته ولې نه ورزي غبراټه چاته عمر رضی الله عنه څوک هغه ته ورشه کنه مو ته څه ولې وایي څوک خدا اوس خو پښتنه دلته تا کړی د زنديق د توهین دی پاره ترځي او بیا زنديق ته زه هم کته زنديق خو زنديق هغه چاته ویل کی ګور زدي زبن زنديق په معنا په کړم په غم نه پويږي دی الله بنده په غم نه پیږي د امام حسین بنده په غم نه پیږي د امام حسن الحمدلله فخر کوم امام حسین بنده هم فخر پکوم ته غوندي کې هغه خو نه هم کنځلې کوم الله اکبر الحمدلله دا ځای می غوښتل خدا د وسول دی خدای په فضل سره کبروا یا اهل السنه كبروا يا اهل السنه كبروا شو كبروا يا اهل السنه دائما کنځل کوي دائما نعره تکبیر الله اکبر خدای می دې تسم وي و الله قرآن مجید به سره لوس کې وي او د زیاړې زورل پکاري واګم غوګونیسه والله که ابو جهل دومره لوی کافر ولکته والله ته غټونه غټ کافر ته خو غوګونیسه نو دې په کلام اوس ګوره ابو جهل ولا دا کوس کړه د دې لپاره بس ول دا لري کړه دې زه کته کړه